دوستانو سلامونه احترامات مې قبول کړئ له منې ما چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسې د سر خط د دې ویډیو ویلی دی، دوستانو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم چې څنګه موږ تاسې کولی شو د فیسبوک پوسټو ته لایکونه اضافه کړو. دوستانو دا چې دا لایکونه اضافه کول ګټه لري که تاوان لري، هغه د دې ویډیو په اخر کې زه تاسو ته وایم چې تاوانونه یې څه دي او ګټې یې څه دي. دوستانو که چیرې تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله لرم چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو د سبسکرایب پر بټن باندې کلیک ووهئ، د هغه تر څنګ پر زنګوله باندې کلیک ووهئ تر څو چې زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته راسي. دوستانو تاسې به په لومړي کې اول یو براوزر خلاص کړئ او په براوزر کې به تاسې ولیکئ hmzliker.me. دغه به تاسې ولیکئ، دا یو سایټ دی دوستانو. اوکې به یې کړئ چې دی کله سرچ سي او د سایټ را خلاص سي. بیا به تاسې دلته دوستانو وینئ پر کلیک هیر باندې تاسې کلیک کوئ. کلیک هیر یعنې دلته کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته دوستانو تاسې خپل سکرین زوم کړئ. دلته دغه حساب چې واوښتی بیا پر کنټینیو باندې کلیک وکړئ. د هغه څخه وروسته دوستانو تاسې راځئ دلته پر کنټینیو سټیپ 1 پر دا باندې کلیک وکړئ. بیا به تاسې پر کنټینیو سټیپ 2 پر دې باندې کلیک وکړئ. دوستانو دلته ستاسې څخه د فیسبوک نوم او پاسورډ غواړي، خو زه یې دلته اوس نه ورکوم نوم او پاسورډ. ابتدا به موږ تاسې ولاړ شو، زه به دلته په فیسبوک کې ستاسې مخ ته یو پوسټ وکړم، هغه ته بیا زه بېرته راسم. دلته به خپل د فیسبوک نوم او پاسورډ ورکړم، هلته به لوګین سم. دوستانو اوس زه دلته یو پوسټ کوم په فیسبوک کې. تاسو وینئ دوستانو دغه عکس ما انتخاب کړئ، دلته ورته لیکم ټیسټ یعنې امتحانومه یې خالي. زه اوس دلته پوسټ کوم. دوستانو یو شي ته ډېر متوجه اوسئ، دغه پبلیک باندې ستاسې پوسټ چې کله تاسو پوسټ کوئ باید چې پر پبلیک باندې، که چیرې پر فرینډس باندې دغه کوم لایکونه چې تاسې اضافه ورکوئ دا بیا دا اپشن کار نه پر کوي، باید چې دی پر پبلیک باندې. دوستانو تاسو به بېرته براوزر ته راسئ او دلته به تاسې خپل ایمیل او د فیسبوک پاسورډ ور واچوئ او دلته به تاسې پر جنریټ اکسس ټوکن باندې کلیک ووهئ. دلته دوستانو تاسې په د خانه کې وینئ دلته تاسې د ټوکن درکوي. دغه ټوکن به تاسې ټوله کاپي کړئ. دلته به تاسې سلیکټ آل ووهئ، بیا به ټوله کاپي کړئ. د هغه څخه وروسته تاسې به لاندې راسئ دوستانو، دلته نوشته دی انپوټ آل کوډ ان هیر. دلته په انپوټ هیر کې به تاسو ګرده پاسورډ واچوئ. د هغه څخه وروسته لوګین به کلیک ووهئ. وروسته دلته تاسې دا نمبر وینئ دوستانو، تاسو به دا د ما درته زوم کړئ 55 دا زما نمبر دی. پر دې به تاسو کلیک ووهئ. دلته به تاسې دغه لوړ چې کوم نمبر نوشته دی لاندې به په د خانه کې نوشته کړئ او دلته به پر کنټینیو باندې کلیک ووهئ. بیا به سکرین یو سره نږدې کړئ او دلته به پر کنټینیو باندې کلیک ووهئ. د هغه څخه وروسته دوستان دلته پر امزي لایکر باندې کلیک ووهئ. لاندې راشواسئ او دلته تاسې خپل د ویډیوګانو عکسونه او لیکونه ته دلته تاسې انتخابولی شئ چې چېرته لایکونه ورکوئ. زه دلته عکسونه انتخابوم ځکه چې ما عکس پورته کړی و، نو عکس انتخابوم. بیا به تاسې سکرین زوم کړئ. بیا به دلته تاسې پر کنټینیو باندې کلیک ووهئ. د هغه څخه بعد به دوستان تاسې لاندې راشواسئ او هغه عکس به تاسې پیدا کړئ چې تاسې غواړئ لایکونه ور اضافه کړئ.
دلته د بخښنه غواړم د هغه تر مخه به تاسې دلته د لایکو تعداد معلوم کړئ. 300 زه لایک ورکوم. لاندې په دا لاندې کې بیا د هغه 100 دانې هغه شیطانان و زړونه و دا شیان دي. مخان دی ګوره لف دی واو دی هاها دغه سیډ انګري یعنې خوشحاله غمجن خفه په غوسه دا ټول هلته شته. نو تاسې به دلته دغه عکس تاسې وینئ ما هلته په فیسبوک کې پوسټ کړی و. دلته به تاسې پر سبمیټ باندې کلیک ووهئ او نور ستاسو کار خلاص و انشاءالله. تاسې ته به تقریبا په 80 ثانیې کې لایکونه 400 450 به لایکونه تاسې ته درسي، یعنې ستاسې عکس ته به لایکونه درکول شي. دلته 29 دی. دوستانو یوه خبره په یاد ولرئ، دغه کوم وخت چې دا لایکونه تاسې ته درکول کېږي دا د هغو خلکو لایکونه دي کوم چا چې دلته خپل فیسبوک اکاونټ لاګین کړي. تاسې هم دلته ګوره خپل فیسبوک اکاونټ لاګین کړئ، نو تاسې هم خبر به نه یاست نور چاته به تاسې لایکونه ورکوئ. دا یوې خبرې ته متوجه واوسئ دوستانو. نو دغه تاوان دی، نور تاوان نه لري. صرف او یو بل تاوان یې دغه دی چې کله تاسې ګوره دلته لایکونه واخیسته، کله چې تاسې دلته لایکونه یو دم خپل عکس ته اضافه کړئ او هغه هېڅ وخت نه یې راوغوښتی، داسې وخت راځي چې فیسبوک بیا سیسټم ګوري، هغه ته معلومیږي چې دا څنګه یو دم یې دونه لایکونه واخیستله، هېڅ امکان نه لري. نو دا حتما د هیکینګ سیسټم دی. نو کیدای شي چې ستاسې اکاونټ بلاک شي. کوشش وکړئ دوستانو چې ډېر یې استعمال نه کړئ. که چیرې داسې په ډېر وخت کې تاسې یو عکس پورته کوئ مشکل نشته، استعمال یې کړئ، خو ډېر استعمال یې مه کوئ چې د فیسبوک د بندېدو تاوان ورسره تړلی دی. نو خدای دې وکړي چې ویډیو مو د خوښ وړ ګرځېدلې وي. تر بیا پورې دوستانو ښې چارې.